ځانو چې کومو شیګانو پر انبیاو فلمان جوړ کړي دي د دې کتل کفر دی کفر. لایم به بیا وایي مولوي صاحب ورته کتاب راوښیه د یو کتاب لري په هغه کې وګورو که په هغه کې نه و نو بیا دی فارغه مخلوق دې ته ویل کېږي. پر انبیاو پر یوسف علیه السلام باندې ایران والا فلم جوړ کړی دی تقریبا 40 غنټې دی. یعقوب علیه السلام سپین ږیری سړی دا یې پکې ورکړی دی. یوسف علیه السلام لغړزنې هلک دی دا یې پکې ورکړی دی. تو خدای ستا د یعقوب علیه السلام په باره کې د هغه عقیده وه دا تا چې کوم په سترګو ولیدی یا زموږ ډېره لویه عقیده وله د یوسف علیه السلام په باره کې ستا د هغه عقیده وله لکه تا چې دا د ایران یو هلک ولیدی خو ګویا ستا عقیده راله وه دا سپین ږیري ته ودرېد او یعقوب علیه السلام دا رقم و. مولانا اشرف علي تھانوي صاحب فرمایي الحمدلله چې موږ د پیغمبر اسلام په زمانه کې نه یو. ولې وایي وجه دا ده که موږ د نبي علیه السلام په زمانه کې وایي موږ به د هغه رقم منافقان وایي لکه دا اوس او د هغه زمانې منافقان ټول کافران وو. صحیح موږ به د پیغمبر علیه السلام په خبره عمل کړی وای ما نن نه دی کړی نو په هغه وخت ما څوک کړی خو زه به د هغه وای الحمدلله زه د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې نه وم. و یوسف علیه السلام چې کوم فلم جوړ کړی دا کفر دی کفر. د یعقوب علیه السلام د میسج فلم چې جوړ کړی ولو بیا صحابه کرام یې ټول ورکړي ولو پیغمبر اسلام وشه و خیر پیغمبر اسلام نور ښکاره کړی د مصر و دا سړی دا زوی لور و پلار و دواړه بیا چا ووژل هم ته کوم پیغام ورته راکوې. عمران خان دا اوس کې ویلې باید په کار دا ده چې دا زموږ پر انبیاو زموږ پر نبیانو داسې فلمان جوړ شي چې د دوی په دماغو کې موږ خبرې ورکېږي. ولې د پیغمبر علیه السلام احادیث لږ وو 1,40,000 صحابه کرام لږ وو چې موږ ته کیسې کولې و ما او تا ته د ږیرې سپین ویښتان له راوښول صحیح شو او ته زه فلم ورباندې جوړ کړمه صحیح شو. دې ته د مدینې ریاست وایي العیاذ بالله. پر خالد بن ولید و پر ابو سفیان و پر حضرت علی کرم فلمان بې شماره دي دا یې ځکه جوړ کړي دي زما او ستا د کتلو دپاره خو ما تا بایکاټ وکړو موږ بیا نه ګورو بیا دا خلک فلمان جوړوي. مولانا روم فرمایي رحمه الله یو سړی و تبر ورسره و درخت یې په وهله چې وهله دې درختې وژړل بیا ورته وویل که زه نه وی ستا ملګرې تا زه نه سوی کاټولی. هغه ویل څنګه ول په دا تبر کې چې کوم لاس دی د لرګي دا هم د دې درخت څخه جوړ شوی خو د ده د زوره ته په ما دا کار کوي چې ما او تا یې ملګرې نه وای نن به ولې دا خبرې دا فلمان دونه ولې به 5 لکو کسانو کتلی